یو دعوت ته چې څوک چاله دعوت ورکړي چې ما سره به ډوډۍ خورې، زما د زوی واده دی یا مې خپل واده دی یا مې د زوی سنت دی یا د اختر ورځ د تعالی دعوت درکړي یا کور یې جوړ کو دعوت درکړي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره، یا دې ودونو کې خلک یو بل پسې کاډونه لیږي، نو که څه شرعي رکاوټ نه نو دعوت قبلول سنت دی. بعض عالمان ورته واجب هم وایي. او یو صد دی، صد خدا دی چې هله مخې له ورغلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې، نو دې کې به دا نه وایي چې راځه وبخورو، بس وایي خدای دې وبخه. اغوسته عزت کوي که نه؟ اوس د اوړي غرمه ده او 3 بجې دي او بجلی تلې ده او یو سړی کور نه بار راوتې ښځه یې موده او بچي موده دي او ډوډۍ خلاصه ده او بار بجلی را په مخه کړې ځان ته لمن وي او ته وله مخې لا ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې، نو ته وایي وبخورو که نه؟ نو څه خورې؟ ما خورې؟ ډوډۍ کم ده، هغې غریب خو سته عزت وکړه، اکرام ورته وایي، نو سته عزت یې وکړه، نو ته ورته ووایه چې خدای دې وبخه، وخت ته ګوره، حالاتو ته وګوره چې دا د ډوډۍ وخت نه دی، دې وخت کې به اوس ښځه کم نه راپاسئ او بچي به کم خوا ډوډۍ پسې په منډه ګرځئ او یا به روټۍ خلاصئ ترکاري به وي یا به ني، نو چې څوک درته داسې ست وکړي نو هغه ته وایي خدای دې وبخه. بس زمونږ د پښتنو دا بعضې خبرې وایي دا کتاب نه که نه دي خو کتاب نه کتاب سره نه دي خو کم هم دی نه دي، کمه نه ده. پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري. دا بلکل درسته خبره ده، شریعت خبره ده. په ست ښه ښکاري چې هغه ده ونه وایي چې لکه ما ته خو د سپکو کتل او د چای ډوډۍ راته ونه وي، او بل په نه خوراک ښه ښکاري، اندازې ته ګوره څه دعوت خو دله نه درکوي، بس وایي خدای دې وبخه، دا ښه خبره ده. یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو بل غاړه د یو له ډوډۍ راغله، چې ډوډۍ وله راغله نو ده وایي چې هغه خو د دریاب نه پورې غاړه دی، نو که زه ورته ستم وکړم نو راتلی نه شي، ځکه پول نشته کشتی هم نشته. نو اواز یې ورکوي ملګري ډوډۍ خورې، اوس دا ست شو. اوس هغه له پکار دي چې هغه ویلی و چې خدای دې وبخه، نو هغه د نر بچي سره شناز و ټوپ و هغه یې وپړسو او پرې راسور شو، دې غاړه راغی، یا خدایا پلار خو راپسې راپورې وه، ما ورته ست وکړی خو راغی، نو چې څنګه راپورې وت نو دته وایي کم ځای کښېنمه، ما ورته را خوله باندې لاس کېښوي، په دې خوله مې کښېنه چې ما پې تا ته ست کو، دلته کښېنه. دا ګوره د شریعت قیدې دي ښه، د اوس ته ثابته به کوم. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې کله سعد ابن ربیع وي او یو ته بله هم ویم بې دعوته به ګورې ډوډۍ له نه ځې، ګورې دا یو شی ما محسوس که او په دې شادي حالونو کې مې محسوس کړ. ډېر خلک وایي په شادي حال کې وایي ما خو 300 کسانو ته ویلي وو، ډوډۍ مې د 400 برابر کړې وه او 600 وخوړه، نو دا 600 پیریان رالل څه؟ دا څوک دی؟ دا بې دعوته، بې دعوته پردی ډوډۍ له تلل دا سخته ګناه ده او جرم دی. او حضور پاک فرمایي چې څوک بغیر دعوت نه پردی ډوډۍ له ورغی نو دخل سارقا وخرج مغیرا، وی ورنن غل ورننه وټو ډاکو راووته، غلی وکړه ډاکه و بار راووت. نو چې تا ته ووایي چې ډوډۍ له به راځې او د بچو غږ یې درته نه کړې نو ماشومان بچي به د سکول نه چوټې کې، د سار نه بچو ته وایي نن سکول ته مه ځئ ښه، ولې باباجي ادما د پلانکي دوست د زوی واده دی وله به ځو، نو که تا ته یې ویلي چې سره د واړه سلیمان بچو راشه نو بیا ټیک ته، او که هغه صرف تا ته ویلي نو بچي ورپسې سلا سکول نه چوټې کې. او په ښځو کې دا ډېر خراب عادت دی، ښځو ته چې د واده ست وکړه نو یوازې نه هغه د باجا بامخیلو نه هغه ټولې خپلې وله راوغواړې، راځی وي د کاکا د ترور د نوسي د کړوسي د بچي واده دی ټول وله راوغواړې. او یو ښځو کې یو لوی رواج بلم دی، هم درته وښیم دا ګناه ده. نن سبا ښځې ځان سره د پلاسټک ګوتی ګرځئ، پخوا به په لوپټه کې اچولې، هغه به قیمتي لوپټه وه خرابه به یې کړه. اوس چې کومې ښځې له غوری ورکړې د جیبه ګوتی راوباسئ پکې ورواړئ، ویې ورشه بله راوړه، چې نه راوړې خو شرمۍ دی.
دا ناروا دي، دا سخت جرم او ګناه ده. دا چې کومه ډوډۍ په دې ځان پوه کې د دین مسله ده. کومه ډوډۍ چې تا ته چا کېښوده په کور کې، نو دا اباحت ورته وایي په عربۍ کې. دا تملیک نه دی. دی تا له دې له نه ده درکړی چې دا کور ته یوسه، دی دې له درکړه چې څومره خوړی شي هغه وخوره او باقي چې پاتې شي زما به. نو چې دې له یې دله درکړه چې څومره خوړی شي وخوره او باقي به زما د کوربه به بل چا ته به کېدم، ماشومانو ته به کېدم، نو دا به کور ته نوړي. دا ګناه ده، ناروا ده. تا ته خو یې دې دپاره نه راغوښتې چې هم به په خپله وخورې، هم به د پلاسټک ګوتۍ ډکه کې او دا به کور ته میوسې. اول ته ورته خاوندم خوشحالی چې دا ښکار مې لیږلی و ښه مضبوط راغی، ښکار ښه مضبوط راغی، ځان سره یې ګوتۍ هم ډکه راوړه. اول ته بیا دروغ هم وایي خاوند ته، وایي رالی راکړه چې دا د ماشومانو له کور والا له میوسه. غلا دې وکړه نو اوس یې دله درکړې، دا خو غلا ده، دا ناروا دی او ګناه ده. نو بې دعوته تلل واده له ګناه ده. که د یو کس درته وي نو یو کس به ځې، چې د دوو درته وي دوه به ځې. او که هغه ته پته چې دی یوازې نه ځي، ځان سره خامخا ډرایور بوځي. لکه بعضې سړی په ګاډي کې دی ډرایور بوځي، نو دا ډرایور پکې بیا مفتو کې خوړی شي. یا یو سړی بې نوکره نه ځي، هغه ته پته ده چې د سره خامخا ډرایور او یو کس نوکر وي، نو هغې یې بې دعوت هم بیا خوړی شي. دې ته دلالتن رضا وایي. لکه اوس شادي حال کې ډوډۍ ده پېښور کې او تا ته وایي چې راځې به، نو ته به خامخا شادي حال ته خو پیاده نه شي، ته نه په بس کې تلی شي. 11 بجې به په څه بیا راځې. نو که موټر دې وکړه او ډرایور دې بوته، نو دې ته دلالتن رضا وایي. دا پکې داخل دې ډوډۍ خوړی شي. خو ځان سره به یاران دوستان او بچي نه بوځئ. او که وایي چې بچي م راوله بیا بوتلی شي. دا د شریعت مسلې دي رونو، په دې عمل کوئ. حرام نه دی، خدای ساتي. حرام ډېر خطرناک شی دی. هر شی به راته خدای وبخي، خو پردی حق درته خدای نه بخي. دا قانون دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی، وی دا الله رسوله که زه د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کم خوا به ځې ځم؟ وی جنت ته. دا صحابي لاړ، حضور پاک ورته آواز وکړ، وی دلته راشه. راویې غوښته، وی تا څه ویلي؟ وی ما وی که زه د خدای په لار کې جنګېږم او شهید شم نو چېرته به ځم؟ او تاسو راته وایئ چې جنت ته. وی وایه او خبره اوس واوره ښه. نبی علیه السلام ورته فرمایي، وایي که ته د خدای په لار کې جنګېږې او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږې او بیا شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږې او مخ په مخ تختې نه او بیا شهید شي، وره 3 شهادتونه شو. نو وی اله به جنت ته ځې چې پردی حق در سره نی، او ګنتې ګوتې د بند عمره پردی حق در سره او دین، نو جنت ته نشې تللی. وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه. ډېر خلک پردو حقونو سره حجونو لدي. دلته په پردی حق پورې نه ورکوي، دلته یې پردی پیسه لاندې کړي هغه نه ورکوي، دلته یې پردی ځمکه لاندې کړي هغه نه ورکوي او حج لځي. او دی سوچي چې واپس راځم نو 0 میټر به واپس راځم، هر څه به راته معافي. دا ټولې غلطې خبرې دي. په حج خدای هر څه معاف کوي، خو د خپل حق معاف کوي او نه د بنده حق. دا به راته معاف کړي مثلا چې چېرته چا غیبت دې کړي او توبه دې بیا ورسره ایستې، یا مثلا مونځ دې لږ تاخیر سره کړي، یا پردی ښځې ته دې کتلي مثلا، خو که مونځ در باندې پورې دی نه دی دې کړی او زکات در باندې پورې دی نه دی دې ورکړی، او یا پردی حق تی غاړه کې پروت دی، دا په حجونو او دا په شهادتونو نه ختمېږي. دې نه به ځان ساتي. خبره مې دې پورې کوله چې یو دعوت دی او یو ست. نو ست چې درته څوک وکړي نو فورا ورځمه. که داسې یار دوست دی چې ستا ورسره ازادي ده نو بیا خیر دی. نو چې عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع ورولي جوړه شو، نو ورته څه وایي؟ وی زما مال راځه در سره نیمو او راځه ما سره کور ته دننه شه، 2 مې ښځې دي، نو ته پکې یو خوښه کا. نو چې ستا خوښه شي نو زه به طلاق ورکم، او چې عدت یې تیر شي نو تا ته به یې په نکاح کړم. ګوره د ست وکړه. او ورته څه وایي؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی خدای دې ستا په ښځه
او ستا په مال کې برکت واچي. دلونی علی السوق، ما ته بازار خایا، ما لا تجارت چل را دی. ګوره هغه ست وکړه او هغه ورته دوا وکړه. اوس چې بل څوک وي څه به وي؟ یاره بس خدای سره خو که د چیزو پړې راواله چې دا ځمکه هم را سره نیمه کې او لار کوه چې یوه پکې خوښه کړو. نه داسې به نه کړي. نو صاحبه تجارت یې شروع کړ. نو چې تجارت یې شروع کړ نو مالدار شو، مال یې وګټ. ګوره هغه هم قرباني ورکړه دم. نو ځان له ښځه م وکړه. نو حضور پاک له په مخه ورغ. نو د واده څه نښې نښانې وې پې. نو نبی علیہ السلام خو ډېر هوښیار شخصیت وا پې پېښ شو. نو ورته مهیم یا عبدالرحمن، عبدالرحمنه داسې دي او پېښ شو. وی د الله رسوله واده مې کړی دی. ګوره صحابه ودونه مجیبه و، ساده ودونه و، ساده. څومره حضور پاک خوښ دی، قسم دی ځانونه به یې قربانول، لیکن دا د په وادې نه دی خبر کړ. او زمونږ په علاقه کې چې څوک وادو کې او بل چاته ونه وایي نو تر مرګه پورې په سترګو بد لګي. وګوره واده وکړو ماته ونه وی د زوی واده مې د خلکو یې خوړلې ده او په خپله یې چاله ور نه کړه. وایي که نه وایي؟ د خلکو یې خورې او په خپله نه ورکړې. نو هلکه تا چې را بللی نو خو تا ورته تا خو خیرات کړی و، صدقه وه، ا دې پې خرڅه په بیه دې ورکړې داسې. هغه صدقه او خیرات ځان له تباه کې. الله فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. چې خیرات دې وکړه او صدقه دې وکړه نو په چا به احسان نه ورړی او نه به هغه سړي ته تکلیف ورکړې، یعنې صدقه به دې برباده شي. نو که دا دې ووایي چې زما نه یې خوړلې وه او مال یې را نه کړه نو خپله صدقه دې ډب تله وکړه. تا خو په دې نه ورکړی چې زه درته له واده ویم ته به یې م راته وی او زه یې در باندې خورم ته به یې م را باندې خورې. ستا وس کېده د هغې غریب به وس نه کېږي. نو په دې به ګیله نه کوې د یو بل نه. ښه یو انسان دی بعضې وخت هیر شي، یو ډېر نږدې ملګری بعضې وخت هیر شي، ډېر نږدې ملګری. زمونږ چې کله زما خپله خادي وه نو نوم درته نه اخلم، خو په دې کلي کې بعضې ډېر نږدې دوستان وو بس هیر شوي وو. خو باباجي جمدی و خدای پاک دې وبخي. نو هغه به د فضل شاه لالا دې خدای وبخي، ډېر ښه انسان و. فضل شاه لالا ډېر ښه سړی و، خدای دې خاورو کې وبخي. نو هغه فضل شاه لالا ته وایي چې دې خلکو ته ته ووایه. یو کس دوه پاتې شوي نو مبارکۍ یې ځان سره ډبې م راوړو رامله. نو چې څنګه رالل ډبې راوړو نو وایي ښه وایي مبارکي مې درله وکړه خو دا ما ته م ویې ولې نه. یا خدایه پاکه هغه هیر شي انسان دی بعضې وخت کې. نو مونږ هیر شوي که نه یو کس دو ډوډۍ باندې خو عادت څوک په د چا نه درنېږي. نو بعضې وخت به ته به ته هیر شي یا هغه غریب به وس کمي هغسې به نشي کولی. بهر کیف دا دی وعدې وکړه حضور پاک یې نه دی خبر کړ. خدای څونه مالدار که عبدالرحمن ابن عوف. اوهو دومره مالدار و دومره چې د پیسو ډیری به وکره په کور کې پراتو. دنیا ګټله خو مینه یې ورسره نه وه. نو ته به وایې چې دنیا ګټله مینه څه معنا؟ مینه دې ته اوس وایي. یو ځل اعلان یې وکړ د مدینې فقیران نو 2.5 لکه اشرفۍ دینار د سرو زر وي، 2.5 لکه اشرفۍ په غریبانانو وویشلې. اوس د مال سره چې د چا مینه وي هغې خوندي کي، نه پکې صدقه کوي، نه چاله هدیه ډالۍ وړي. او چې مال ګټې او پکې صدقې م کې، مال ګټې او تحفې م خلکو له وړې، پلار له وړې، استاد له وړې، نیک له وړې، بل له وړې، پته ولګېده چې د مال سره مینه نشته. که د مینه وي نو خوندي کوله به دی. 2.5 لکه اشرفۍ یې وویشلې. او بله واوره یو ځل کور کېناست دې مال ته یې وکتل چې دا خو بلا مال دی او خدای به راوسته. او یاد ساته ګورې ښه چې څومره صدقه کې خیرات کې نو خدای به هغې نه زیات راولي. ده به صدقې کولې مال به ډېرېده، صدقې به کولې مال به ډېرېده. نو یو ځل یې د شپې لیست جوړ کړو او غلامانو ته وي نوکرانو ته وی شابه چې څومره فقیران او مسکینان دي ټول لاله راغونډ کې دا په ډېرو ډېرو مال یې ورکوم چې څه وسره ټول یې خلاص کړل.
چې څه ورسره و ټولې د سیل مې خلاص کړل تر دې حده پورې چې هغه خپلې کمې اغوستې جامې وې نو زړې جامې یې واچولې هغې هم خیرات کړې او په سر یې پټکې و نو هغې کوز کوي دا پلانکي ده نغد مال جامې چیرړې د کور سامان دې ټول چې څومره ټول یې خیرات کړل او د دې نه علاوه نور یې څو کړل د دې نه علاوه 10,000 غلامان آزاد کړل 10,000 سار وختي مانځل راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړ حضور پاک آواز ورک عبدالرحمن ابن عوف دلته راشه کینو وی عبدالرحمن جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وی چې الله را لېږلیم او الله وی چې په عبدالرحمن ابن عوف زما سلام وایا ګوره تجارت کوي او مال ګټي خو مینه نشته اوس پته ولګي د مینې چې دا پکې 2 روپۍ نه خیرات کوي نه پکې د جومات حصه کوي نه پکې د مدرسې نه کوي نه پکې د فقیر حصه کوي نه د غریب مسکین حصه کوي نه چاله تحفه ډالۍ وړي بس پته ولګېده چې دا مال د ړکې دننه ننوتی دی راوتل ګران دی دا هغه کشتی را چې دننه پکې اوبه ننوځي دا هغه دی چې الله وایي کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوښه ده وتذرون الاخره اخرت نه دی خوښ که اخرت خوښ وي نو څه به د ځان له اخرت لم ساته که دا چې دی ورکه دا سر کم خوا لاړ د اخرت له نه دا چې خیر ښېګړه دی وکړه خیرات دی وکړه دا کم خوا لاړ د اخرت له نه کلا بل تحبون العاجله دنیا هم خوښه ده اخرت نه دی خوښ اوس دویمه وره وی جبریل راغی ما ته وی چې الله وی چې په عبدالرحمن زما سلام وایا او عبدالرحمن ابن عوف ته وایا چې عبدالرحمن دا مال ستا نه دی زما دی واقعي دا مال د چا دی چې د خدای خوښه یې سره وي او که د خدای خوښه نه سبا به در باندې داسې بیماري راوالي چې هغه خپل مال به دې بیا نشي بچ کولی ښځه به دې نه جوړه کړي بچې به دې نه جوړه کړي مقدمه به راته جوړه کړي بیا به څه کوې نو الله وایي چې دا مال زما دی او ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل نو ګټم او خیرات هم کوه او عبدالرحمن دویم اعلان واوره الله وایي چې دې د مالیاتو په مسله کې چې څومره مال او تجارت کوي نو د قیامت پر ورځ به د سره د مالونو حساب نه کېږي که څومره لویه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مالداران خلق به د غریبانانو نه خو کم غریبانان چې داسې صالحان او دینداره غریبانانی نیمه ورځ جنت ته رستو دي نیمه ورځ د آخرت نیمه ورځ د دنیا نیمه ورځ نه زمارونو دا عبدالرحمن ابن عوف څومره مال دا مال سره مینه نه وه خیراتونه به یې کول چې رسول الله مبارک به جهاد له مال پکار دی بس راوړه به یې غورځاو به او چې وفات شو که ته وایې چې دا دونه مال یې خیرات کړه او دا 10,000 غلامان یې ازاد کړل وینځې او دا ځان یې تیل توقه پرېښود نو دی خو بیا غریب شوي نه 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 صدقه کوه غریب کېږي به نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی 3 سیزونه لري چې د په قسم خورم الکه د پیغمبر خبره به مونږ به قسم منو کنه به من وی په دې درې وز قسم خورم یو دا چې په سوال مال نه ډیری بعض خلک سوالونه کوي د مال مقصد څه دی چې ته په خپل ژوند تیر کې نو په سوال ستا مال نه ډیریږي خپل ژوند په نشي تیرولې یو دویم څه شی دی که تا عاجزي وکړه لکه یو مسلمان سره جنګ وکړه او تا ورته ځان ښکته کړه خیر دی الله به دل عزت درکوي من تواضع لله رفعه او دریم څه شی دی رسول الله مبارک وي زه په قسم خورم چې په صدقه مال نه کمیږي مونږ وایو که دا لاړې بس کمې شوې
په صدقه نه کمیږي زیاتېږي. نو عبدالرحمن ابن عوف چې دا دومره صدقې کولې مال یې څه شو؟ چې وفات شو نو 4 ښځې. نو قانون دا دی چې 4 ښځې وي او بچی هم وي، نو د دې 4 خواړو ښځو په شریکه 8 کېږي او د هر یوې 32 کېږي. د یوې ښځې 32 کېده. نو یوې ښځې وی مونږ مال پوره حصه مه راکوې د خاوند په مال کې، نه غلامانو کې غواړم، نه ځمکو کې غواړم، نه کورونو کې غواړم، نه وینځو کې غواړم، نغد مال کې لږې غوندې راکې، نغد مال هم ټول نه، لږ غوندې. نو 80,000 دینار یې وله ورکړل اشرف. دیم پوره حصه نه وه، او که دا پوره حصه شي 32 نو 80,000 له په 32 کې ضرب ورکړه ټول مال به څونه جوړېږي. نو مال ګټل منع نه دي، خو مینه به ورسره نه کې. مینه دې ته وایي چې ځان پورې کلک نیسې او چاله ورکې نه. او که مال ګټې او ورسره خیرت هم پکې یادې، خدای هم یادې، رسول هم یادې، د ګاونډي حق هم منې، د غریب هم منې، د مسکین هم منې، د استاذ هم منې، د ملا هم منې، د مدرسې هم منې، د جومات هم منې، خیر ښېګړه هم کې. نو بس دا مال بهترین شی دی، دا ډېر ښه مال دی. پته شه غریبی کار نه کېږي چې دا غریب دی نو ښه سړی دی. غریب دی او بې علما زری نو اړوم ښه سړی نه دی. هغه مالدار چې هغه مونځ کوي ته زرها جنده ښه دی.